بسم الله الرحمن الرحیم د ام ډي کلینیکل لیبارټریز فالوورز او ملګرو سلامونه قبول کړئ. نن زه ستاسو سره دا ویډیو چې د سی بي سي ټیسټ په حوالې باندې دغه کومه شیر کوم او په دې کې چې کوم مفید معلومات دي نو هغه معلوماتو په اړه چې زه تاسو خبرول غواړم. سی بي سي چې دا زموږ سره کمپلیټ بلډ کاونټ دی او دا ډاکټر چې دا ډیر زیات مین ډایګنوستیک ټیسټ چې دا په پرپس باندې استعمالي. زموږ سره چې کوم بیس لاین ټیسټ دي هغه کې چې یو سی بي سي هم دا سی بي سي کې زموږ سره 21 پیرامیټرز په 3 پارټس ماشين کې چې دا بلډ ریپورت ورکړي. دغه ریپورت چې هغه په دریو سیلولر پارت باندې چې مشتمل دی. اولنې چې کوم زموږ سره دی هغه زموږ سره دبليو بي سي دا یا ټي ال سي کاونټ ته هم ویل شي چې ټوټل نمبر کې چې زمونږ کوم دبليو بي سي دی هغه په څومره مقدار کې د نارمل رینج دی د مخامخ دلته کې لیکل. تاسو په دې باندې لږ فوکس کوئ چې دا چې کوم ویلیو د پیشنټ دا چې دا د 4000 نه کم نه یا د 11000 نه سیوا نه دا نارملی چې پرس کا دا د 4000 نه کمیږي نو لیکوپینیا شو او که د 11000 نه سیوا کیږي نو لیوکوسایټوسس د دوه د انفیکشن د وجې چې دنه کمیږي او سیوا کیږي. په دې کې بیا زموږ سره د دې چې کم لاندنی جوز دی پاره کې زموږ سره 1% کاونټ دی یو ابسولوټ کاونټ دی. نو په پرسنټ کاونټ کې زموږ سره دا چې کم ایوریج مونږ ته هغه مونږ ته په 100% کې خي چې په 100 کې زموږ سره د دبليو بي سي د دې حصے لکه فار ایگزامپل د لیمفوسایټ څومره مقدار دی په 100 کې 100 دبليو بي سي مونږ شمار کړو نو پاره کې زموږ سره لیمفوسایټ زموږ څومره دا لیمفوسایټ زموږ سره تقریبا 20% زموږ سره د 20 نه والا د 40% پوری نارملی. ګرانولوسایټ چې هغه زموږ سره د 70% پوری نارملی د 50 نه والا د 70% پوری او د شان میډ چې دا زموږ سره کمبینیشن دی د ایزینوفیل او د مانوسایټ نو دا زموږ سره د 3 نه والا د 9% پوری نارملی. په دې کې دا کم ګرانولوسایټ چې کم دی یا ګرین پرسنټ دا چې دا زموږ سره په اکیوټ انفیکشن کې او په بیکټیریل انفیکشن کې د خپل ریسپانس ورکوي سیوا کیږي. د قشن د لیمفوسایټ چې دا زموږ سره په وایرل انفیکشن کې او په کرونیک انفیکشن کې چې دا سیوا کیږي. میډ چې کم کمبینیشن دی د مانوسایټ او ایزینوفیل دا زموږ سره موستلی په الرجیک او په پیراسایټیک کنډیشن کې چې دا زموږ سره سیوا کیږي. د دې د مپورې چې د دبليو بي سي د حصے دا لیکچر دا پرو دا ویډیو پرو او پر روانه برخه کې به ان شاء الله د ایچ بي او د ار بي سي چې کوم ریډ سیل انډیسز دي دا غي په اړه کې ان شاء الله معلومات درکوم.